خپل ورونه به کور کې نه پرېښودله له کوره جدا جلا کړم مهاجر شو مسافر شو ای زما عزت او جدایي د دې سبب شوه چې اسلامي نظام راغی زه د وختې سوپ وم په کافرانو خرڅوم ای زما خرڅېدل د دې سبب شو چې اسلامي نظام راغی زه د وختې سوپ وم کوهي ته ولیدم د زندان تورو تیارو ته لاړم ای زما زندان د دې سبب شو چې اسلامي نظام راغی زما پلار شهید شو ای د پلار شهادت مې د دې سبب شو چې اسلامي نظام راغی زما ورونه خویندې چې زما په شهید پلار ژړا کوله ای دا ژړا د دې سبب شوه چې اسلامي نظام راغی ای زما د نورو شپو مسلونه او تکلیفونه د دې سبب شو چې اسلامي نظام راغی ای زما زخم د دې سبب شو چې اسلامي نظام راغی ای زما د کور سرپرستي د دې سبب شوه چې اسلامي نظام راغی نو زه جواب کوم چې دا ټول اسباب الله جل جلاله نتیجه پرې مرتبه کړه او د خدای جل جلاله په نصرت عظیمه فتح راغله لکه ما تاسو حضور کې کوم آیت کریمه تلاوت کو الله جل جلاله وایي چې والذین جاهدوا فینا کڅوک جهاد کوي په لار زمون کې لنهدینهم سبلنا زه به د نصرت لارې ورته وښیم والذین جاهدوا فینا کدی اخلاص صبر استقامت زما په دین کې کوي لنهدینهم زه به ورته وښیم سبلنا لار د رضا زمون مجاهدین سره اسباب نو الله جل جلاله دښمن اسباب او صلاح مجاهدین ورکړ مجاهدین د الله جل جلاله په دین غلط وکړ او سخت تیر کړی الله جل جلاله غیرتی ذات دی قدرمنو حاضرینو د اسلامي امارت شکریا باید یادونه باسو ځکه چې د اسلامي نظام دراتک سره امانت راغی اسلامي نظام دراتک سره سہولت راغی اسلامي نظام دراتک سره کامیابی راغله اسلامي نظام دراتک سره کامرانی راغله اسلامي نظام دراتک سره ترقی